السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو بل نوي ولاګ ته ښه راغلاست په دې هیله چې د دنیا په هر ځای کې یاست روغ جوړ او صحتمند به یاست او د ژوند چارې به مو په خیر. د کندهار ښار دی نو نن له خیره سره په کندهار کې یو مشهوره رستورانټ چې نوی جوړ شوی دی د انار رستورانټ په نامه باندې. نو نن دلته ورځو د دوی دا خوراکونه در باندې ګورو. غرمه ده 12 بجې شاوخوا دي. نو چې څه شي لري کم مشهور خواړه لري دا به د نن را سره ووینو. دا نو دا چوک یې هم په خپله لوګو یعنې انار یې پرې جوړ کړی دی. نو دا ځای په دې خاطر هم ډېر مشهوره سوی دی. نو راځئ ولاګ شروع کوو. ځو نو دغه انار په نامه باندې دا دغه جوړ کړی دی دا چوک. نو د شارنو ساحه ده، کندهار ښار شارنو ساحه ده. دا یو هوټل دی انار رستورانټ. نو ورځو دننه له خیره سره ګورو چې څه شي لري. او دغه ساحې یې بیا د مازدیګر لپاره دي. اوس خو نو ګرمي ده دلته دا ټیبلان او دا چوکیانې او دا میزونه او شیان چې پراته دي. دننه ورځو هوټل ته ګورو چې څه شي لري. ښایسته رستورانټ یې جوړ کړی. ډېری خلک دلته راځي. چیرې دا ځای به صحیح په دا چوکۍ به کښېنو، په منځ کې کښېنو. راغلو دننه رستورانټ کې. چیرې اوس ګورو له خیره سره چې دا انار رستورانټ کې څه شي شته. مشهور کبابونه دي پکښې کې، وطني کې چکن انګاره، پلو او چلو څنګه دی. ستاسې مشهور خوراک څه شي دی؟ پلو څنګه دی؟ یو پلو به یو راوغواړو، یو به کباب راوغواړو. صحیح دی؟ یو به قابلي پلو راوغواړو. د څه شي غوښه ده پکښې کې په قابلي پلو؟ ښه، یو به قابلي پلو راوړې. صحیح ده. او دا به ما دغه یي. صحیح ده دغه راوړه. هو هو دغه دوه شیان راوړه. یخ شی به بیا شلومبې ورسره راوړه. صحیح ده. نو له خیره سره یو قابلي پلو سو او یو دغه سو د وطني کباب سو. نو اډر مو ورکړئ له خیره سره راوړي. اوس نور نو دا رستورانټ دی کومې خواته؟ دا درنې درنې چوکۍ هم دي چې بیخي کیسه ده. نو اډر مو ورکړئ. اوس ورته انتظار یو له خیره سره چې راوړي. داسې حساب شو چې فکر کوم وطني کباب نه و. نو د هغه پر ځای مو بېرته د چرګ کباب راوغوښته، یعنې چکن لیګ. نو غوښه زما خیال یا دونه ناوخته هم نه دی، خو نه پوهېږم چې څنګه حساب دی. بېرته اډر یو څه چینج شو، قابلي پلو او چکن لیګ. راځه بیا ځای راسې نیسي. دلته به کښېنو. دا ځای صحیح دی نسبتا. هغه چوکۍ هلته په کم نه وله. هغه ځای صحیح دی. ارامه باندې ډوډۍ وخوړلی شي. دا صحیح دی چې ښه ډوډۍ خوړل کېږي دلته په ناستې. په دا چوکۍ خو موږ چندانې نه یو عادت. نو انتظار یې ته ودرې چې زموږ اډر ډېر ومځنډېدی او دلته ګرمي هم زیاته ده. نو نه پوهېږم چې څه وخت بیا راوړي اډر څنګه به شي. دلته به یو ګړی کښېنو ته انتظار به وکړو. ژم باره تلو نو که نه یې به راوړې، که ځکه ګرمي په عذاب کړلو. شلومبې شته او یخه ډوډۍ ده که ګرمه ډوډۍ هم شته.
نو زموږ اډر له خیره سره راورسېدی. ډوډۍ ګرمه ده که نو ګرمه ډوډۍ هم ده. نو دا چکن لیګ نو زه نسم ورسېدی تېره راورسو. یخې شلومبې او چکن لیګ او دا قابلي پلو هم ماته داسې څه دغه معلومېږي. اول به د دې دا ساس څنګه ساس دی؟ دا چش دی؟ سالن دی ورسره چش دی؟ چې دا وګورم یو وار زه دې خوند څه اچار ما ډاله شوی دی. اول به دا چکن لیګ خوند وګورم ځکه د پسه غوښه خو نن سبا چې ده ډېره ګرمي ده کنې روش خو نو ښه خوند کوي. دا ښه خوند کوي. قابلي پلو به هم وګورم دا څنګه دی. شلومبې خو داسې لګېږي لکه عسل. نو موږ به دا ډوډۍ نوشیجان پس له ډوډۍ به بیا خبرې کوو. ډېره لوکسه ښایسته غوښه پکښې ایښې ده. دا نو اصلا په لاس خوند کوي، په کاچوغه خوند نه کوي. ګرم هم ده ډېر. ډېر ښایسته قابلي پلو دی. ته ورته وګوره داسې ګرم هم ده. دا خاص د پسرلي غوښه ده. خوندورې ده. لاسونه به پرېولو. ښایسته تشنابونه هم لري که څوک ضرورت لري. نو بېرته له خیره سره راووتلو. نو پیسې سولې. اکثره خلک د نرخ پوښتنه کوي. نو سولې 420 افغانۍ یو چکن لیګ او قابلي پلو. نو دا بس عمومي دغه دی واخ عمومي شارینو دی. ګرمي هم زیاته ده ډېره. د اخرو 2-3 ورځو کې ګرمي بیخي ډېره زیاته سوې ده. نو کندهار کې نو خدای دې وکړي چې په راتلونکي هفتو کې ګرمي کمه شي. نو بس الحمدلله ښایسته ډوډۍ به ومو خوړله. نو نور غرمه ده موږ به هم ځو له خیره سره کور. نو تر راتلونکي ولاګه پورې ماته راکړئ اجازه. هر چیرې چې یاست ښه وخت ولرئ. د الله په امان. دا مایک مې وکتی چې مال غږ مې صحیح راځي که یا نو دا بس د انار رستورانټ عمومي چوک دی که بیا را خلاص